شنونکي وایي د ایران لخوا د وسله والو طالبانو هر اړخیز ملاتړ د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی وایي ایران نه یوازې د وسله والو طالبانو د جګړې ملاتړ کوي بلکې د ټولو هغه بنسټیزو پروژو مخه هم نیسي چې افغان ملت ته یې ګټه رسیږي او افغانستان د یادو پروژو په پلي کېدا سره په لوبخو د درېدو جوګه کیږي. د راپورونو پر بنسټ نن دوشنبه هلمند کې د افغان هوایي ځواک یوه بلاک هاک چورلکه د نامعلومو دلایلو له امله بیړنۍ ناسته کړې، خو یو شمېر سرچینې وایي چې چورلکه د هلمند کجکي برېښنا بند ساختماني کارونو لپاره مواد انتقالول چې د وسله والو طالبانو لخوا په نښه شوه. ایران تر ډیره په هلمند کې د کجکي بند جوړېدو مخالف ګڼل کیږي او څو وارې د یاد بند جوړېدا په اړه اعتراض هم کړی. د چارو شنونکي د تیارو ضد وسلو ته د وسله والو طالبانو لاسرسی ډیر د اندېښنې وړ موضوع ګڼي او وایي چې ایران د امریکا سره خپله نیابتي جګړه افغانستان کې مخ ته وړي. د دوی په نظر ایران د وسله والو طالبانو د کرایه کېدلو په بدل کې خپل ګڼ اهداف چې نیابتي جګړه، د افغان حکومت کمزوري کولو او د اوبو بندونو مخنیوی دی ترلاسه کوي. نو موږ اول باید د ایران مخه ونیسو په زاهدان او په مشهد او نشاپور او دغه ځای کې چې دوی کومه ټریننګ سنټر دي طالبانو لپاره جوړ کړي دي او علني ښکاره ایرانیانو اعتراف هم کړی چې موږ طالبانو ته کومک ورکوو او ماینونه یې ونیول سول، وسلې یې ونیول سوې، لایزر سلاګانې یې ونیول سولې، هغسې په توره شپه کې هدف تعینولی سي، هدف ایستلی سي، هماغه سلاګانې هم ونیول سوې، ډرون کامرې هم ترې پیدا سولې. د شنونکو په وینا یو شمېر ولایتونو کې د وسله والو طالبانو سره د ایران جوړې شوي وسلې او مهمات هم نیول شوي دي چې دا هم د وسله والو ډلو څخه د ایران ښکاره ملاتړ څرګندوي. ایران او پاکستان پرمختللې ټکنالوژي ورکړې ده چې زموږ قواوې، څه ځمکني قواوې، څه هوایي قواوې هغوی ته زیان ورسوي او ایران د خپل د موخو د رسېدو لپاره زموږ د عمل منفعه پروژو او د تاسیساتو د جوړولو لپاره مخنیوی وکړي. دا د دوی خپل هغه اهداف دي. د ویلو د چې تېره اونۍ د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم ویلي وو چې د تهران او واشنګټن د اړیکو د خرابوالي له امله ایران د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ نه کوي.